بیا با خلکو له ووټ ورکوئ چې چا دعوې کړې وې اوس بیا وایي چې تیر ځل خو مونږ څه ونه کړی شو دې ځل له به کوو یو ځل چې یو لیډر وعدې وکړي هغه پوره نه کړي نو هغه په دوباره باندې څه وکړي نشي کولی دا ملک په داسې نه چلیږي چې مونږ صرف وعدې کوو او خلک دې په دې باندې دوکه کو چیرې مونږ یو چې مونږ به دا ملک بچ کولی شو دغه شانتې نه کېږي دې ملک دپاره هغه خلک پکار دي چې هغه خپل زړه سره خپل نیت صفائی او د دې ملک مسئلې هغه ته معلومي هغه مسئلې په صحیح معنو کې هغې باندې عمل وکړي نو انشاءالله تعالی دا ملک په بچ شي او دا ملک په صحیح باندې په صحیح معنو باندې روان شي جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف ضرور مقدمے چلانے چاہیے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ضرورت ہے لیکن اگر اس پارٹی میں بے گناہ لوگ ہیں اور وہ لوگ جو اس میں ملوث نہیں تھے تو ہم اس کے خلاف نہیں وہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیں بالکل برابری کی بنیاد پر اور صحیح معنوں میں الیکشن ہو تو وہ اگر حصہ لینا چاہتے ہیں بالکل لے حصہ ہم ہر ایک پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ سب کو موقع ملنا چاہیے تاکہ کل یہ الیکشن ایک امتحان ہے اس لحاظ سے امتحان ہے کہ اگر یہ الیکشن منصفانہ نہیں ہوئے تو ملک میں دوبارہ افراتفری ہوگی ہم نہیں چاہتے کہ افراتفری ہو سب کو برابری کی بنیاد پر الیکشن میں حصہ لینا چاہیے سب کو برابری کی بنیاد پر ان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ الیکشن جو ہے اس میں فراڈ ہوا ہم فراڈ کے خلاف ہیں ہم سلیکشن کے خلاف ہیں ہم دھاندلی کے خلاف ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عوام اپنا صحیح ووٹ ڈالے اور صحیح لوگوں کو منتخب کرے وہ لوگ انشاءاللہ تعالی اس ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں گے جہاں تک کہ کم پورے دا گرانے تعلق تے